حالات راکا او که بخت راکا هر څه چې وګزارې سخت راکا ما ویل دنیا سره به جنګ کومه ما له خو یو سړي شکست راکا او ربه مننه د ستا ډېره ډېره جیب دې خالي او زړه دې مست راکا صرف ربه مننه د ستا ډېره ډېره جیب دې خالي او زړه دې مست راکا صرف چې یو ځل یې خپېما نه وینم د وخت مالکه که دې وخت راکا او تسکین ځان قسمت ته سپارمه نور تخته یې راکړه که یې تخت راکړه ډېره مهرباني قدرمن شي د رضا د هغه د نورو ملګرو د ټولو ډېره زیاته مننه کومه محبوب شاه بیټنۍ صاحب په ما ډېر ګران دی او د خپلو مشرانو په شان قدرمن شي چې موږ له مو دعوت راکړو دلته مو روبلو رضا خفه کېږم ستاسو ځمکه ډېر زرخیزه را دا که هر څومره د غرونو په منځ کې راګیره د خدا ډېره زرخیزه ما ته ښکاري نن ما ته پته ولګېده چې د ټانک خلک او بیا د دې سیمې خلک څومره مینه ناک دي څومره په شعر باندې مین دي حقیقت کې چې دا کلک پښتانه دي قدرمن شي محبوب جان ماشوم چې کوم دی هغه زما کشر ورور دی محبوب جانه په ډېرو پوچو پوچو اډوکو را سره راغلی خپل کلام نه وایم او ستا کلامونه وایم مېلمه یم یو به غزل وایم او یو به نظم وایم ښه د صدر صاحب په اجازت باندې ځمکې ته ټیټ شوم اسمان نه مې معافي وغوښته جانان خفه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته مهرباني ځمکې ته ټیټ شوم اسمان نه مې معافي وغوښته جانان خفه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته ما د دې خپلې بېوسۍ اظهار څه داسې وکړو چې لیونی شومه ګریوان نه مې معافي وغوښته ډېره مننه ما د دې خپلې بېوسۍ اظهار څه داسې وکړو چې لیونی شومه ګریوان نه مې معافي وغوښته مهرباني وشي مهرباني خوشحاله شي ما د دې خپلې بېوسۍ اظهار څه داسې وکړو چې لیونی شومه ګریوان نه مې معافي وغوښته نه مې رقیب نه مې جانان و خورېبار خفه شو د ځان دننه محبوب جان نه مې معافي وغوښته نظم وایم مشره ستاسو په اجازه برګر د نظم عنوان دی برګر ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا پسې لانجه وړم زه په تودو سړو پستو لیکم هر څه چې لیکم رښتیا لیکم زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې ځوړن کوي او که دا رښتیا وه او رښتیا وخته نو بیا د خپل ګریوان کې سر ښکته کې زما په ژوند باندې به ترس نه کوې زما ملګرو ته به بد نه وایې جونیر لکه زما چې یو دوه ملګري دواړو پرایویټ سکول کې سبق ویلو زه سرکاري سکول ته به مور بوتلم خو دغه یو د تحصیلدار بچی و او دغه بل د تانیدار بچی و که تحصیلدار او تانیدار پکې ناست وي بخښنې سره دغه یو د تانیدار بچی و دغه بل د تحصیلدار بچی و دوی به چې سکول نه را بهر شو کله ځان له دوکان کې به برګر واغستو زه به د دواړو منځ کې اوږې ناسم ما به اکثر دغسې سوچ کولو چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی دی خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخېږي په موټو موټو رشوتونه اخلي څوک ورله پټې کمیشنې ورکوي دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښه او د دې بل پلار مننه او د دې بل پلار خو تاڼه په تاڼه د ملکانو په حجرو کې ناست وي مهرباني قدرمن شي د دې بل پلار خو تاڼه په تاڼه د ملکانو په حجرو کې ناست وي د خان پیسې د تانیدار پیسې وي که داسې نورې پیسې هم څوک ویشي دی پکې ځان له غټه برخه نیسي د سپایسل د ده 500 وي ولې چې دا خو تانیدار دی که نه دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښه زه برګر نه غواړم ځکه بې پلاره یم نو یم دی که نه محبوب د لوږې مرم نو مرم دی که نه د ارمان اور کې ځان سیزم دی که نه که غریب یمه نو بس یم دی که نه که غریب یمه نو بس یم دی که نه بچو له چې مونږ نه کېدو نومونه په پښتو کې سبا به بیا دې څنګه لیکي خطونه په پښتو کې بچو له چې مونږ نه کېدو نومونه په پښتو کې سبا به بیا دې څنګه لیکي خطونه په پښتو کې جمال صاحب هغه مولا مې خوښ وي همغه مې د زړه سر وي چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې ډېره مهرباني